بس ته ورسره خبره وکړه هغه به د درو له ګروپو نه 1 روپۍ هم نه اخلو هغه وایي چې درځي نو وایي ګنټه به سره تېري ګنټې نه زیات نه بلکې 2 ګنټې ورته یادې کړه زه وایي 2 ګنټې به تېري 2 ګنټو نه زیات نه او وایي دغه شانتې به هغې ویلي دي چې درله به درشم خو 3 لکه روپۍ به راله راکوي او 2 ګنټې به ورسره تېرو ملګرو دا ویډیو به تاسو کتلی وي او ډیره زیاته په سوشل میډیا وایرل ده په دې کې چې کم دی دا کومه ښځه چې د هغه کیوټ مانو په دې نوم باندې مشهوره ده او کم څه چې په سوشل میډیا نن سبا روان دي ډېر زیات افسوسناک دي او کم د پښتنو عزت چې دی د هغې جنازې ووتې لکه تاسو به کتلی وي دې داسې چل کړی او د یو سړي سره دې واده کړی او د هغې نه پس پې بیا داسې مختلف قسمه الزامات ولګول د هغې نه چې کوم دی طلاق واغستی شو بیا هغه سړی راپاڅېد او د دې مختلف قسمه ویډیو چې دي هغه یې سوشل میډیا طرف ته راوړی او هغه یې وایرل کړي د هغې نه پس چې کوم دی دې په پېښور پریس کلب کې هم یو پریس کانفرنس وکړو په هغې کې ویل چې آیا زما کوم عزت ته چې دی خطره ده او داسې داسې چلونه کېږي خو نن چې د دې کوم دا ویډیو په سوشل میډیا چلیږي کوم وایس چلیږي کوم هغې کې دا ویلی کېږي چې آیا زه به په دونه روپو د دې څه لکه شپه او داسې کمې خبرې اترې چې وکړې هغه په سر کې تاسو واورېده لکه زه اریان دې ته یم چې زموږ دا پښتانه په کم طرف روان دي که سوشل میډیا ټیک ټاک لارې طرف ته تاسو وګورئ په هغې چې کم حالات روان دي هغه ډېر زیات چې کم دی زړه خفوونکي دي چې سړی وګوري وایي چې آیا دا واقعي داسې پښتانه دي لکه دا چې څه کارونه کوي بس الله تعالی دې ورته د نیکې هدایت وکړي ځکه ډېر زیات غلط کارونه چې دي هغه روان شوي دي نو دغه ما غوښته دغه کم معلومات او کومه ویډیو چې هغه تاسو سره شریک کړم انشاءالله بل ویډیو کې ملایو الله حافظ